خو بیا چې کله یو ځای شي د چا سره همدغه د خپلو یهودیانو سره د نصاراو سره د هغوی خواته لاړ شي نو بیا هغه بولي وایي واذا خلوا الى شیاطینهم کله چې د خپلو اصل مشرانو سره یو ځای شي نو هغوی ته څه وایي قالوا وایي دیو انا معکم په حقیقت کې خو صاحب ټول دل و جان سے آپ کے ساتھی ہے د زړه نه اصل ملګرتیا خو زموږ ستاسو سره ده او چې څه حکم وي نو سر تسلیم خم دی نو دی بیا لوډ سپیکر یې د هغوی چې هغې څه وایي نو هماغه د ده په ژبه راوځي نو چې بیا ورته څوک وایي چې صاحبه دا حال ته چې دا دغه اقرار کوو هغه حج ته چې تللی وي او کعبه کې چې ولاړ وي او دا هغه صاحبه دا خو دا خلک تمقل دی ټوکې پورې کوو انما نحن مستهزئون یقینا مونږ په دې پورې ټوکې کوو دا خو خندا ده دوی په دې دوکه کېږي زمونږ په وطن کې و چې څوک چېرته عرس شریف لم لاړ شي که نه پیسې ورکړي یاره ډېر نیک سړی دی ور 1 لاک روپۍ عرس ته ورکړي دا ټولې خبرې نو دا خو مونږ دې پورې خنداګانې کوو صرف په دې خبرو باندې که دې چلول دوکه کېږي اصل ملګري ستاسو یو زمونږ عقیده او هر څه ستاسو سره دي الله فرمایي د الله نه خو څه پټ نه دي که نه الله یستهزئ بهم الله به سزا د ټوک ورکړي د استهزا نسبت چې کله الله ته وشي نو مراد نه انتقام او بدل د استهزایي الله به د دې استهزا انتقام د دوی لوالي د دې سزا به دوی له ورکړي او دوی ته مهلت ورکړي د دوی په سرکشۍ کې او دا مهلت د دې لپاره ورکوي چې زه ته دا خپل پیاده وسوارو وازمایه وځغلوه چې ته څومره څه کولی شي ته څومره تللی شي نو لاړ شه کوم حد ته رسېدی شي نو هغې حد ته ورسه نو بیا چې ستا حد ختم شو بیا به ګورو او دوی به سرګردانه پریشان د دې سرګردانۍ باره کې یو حدیث دی د منافقانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ډېر سخت مثال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړی داسې مثالونه خبرې د رسول الله نه ډېرې کمې اورېدې شوي دي خو د منافق مبارک فرمایي د منافق مثال د هغې چیلۍ دی چې وارې راوړی او هغه بیا کله دې کنډک ته ځي چې هلته به سیرلی پیدا شي او چې دلته نه وي نو دې بل کنډک ته رامنډه کړي چې دلته به میلاو شي خواهش پرې پوره شي او چې دلته بیا نه بل کنډک ته منډه کوي خو چې کوم ځای نه خواهش پوره کېږي نو هلته منډه وکړي دا همدقسې سرګردانه دلته هم پریشانه دی دلته خو ملګری شوی دی اوس غلبه ده خو دی ګوري چې دلته اوښ په کوم طرف کیني وایي که نه وایي دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے نو د هغې مطابق بیا کار کوي دی نو بل طرف دا له دې څه دلته دی خوشحالي میلاو ده خو سرګردانه او پریشانه دی یو کال چې تېر شي بیا به څه کومه نو د هغې لپاره ګوري نو چې هلته بیا څه میلاو شي نو هلته لاړ شي نو بیا دا ځای نه دا دې ته یې کوي چې یاره اوس دلته سو دلته به اوس اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا دا یعمهون الله فرمایي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين دا هغه خلق دی أولئك الذين دا هغه کسان دي اشتروا چې دوی واغستله د دې اغستو نه مراد دلته دی دوی غوره کړله اشتروا دوی غوره کړه اختاروا دوی غوره کړله ګمراهي بالهدى په بدله د هدایت کې وعوض د هدایت کې جو ګمراهي واغسته فما ربحت تجارتهم فما ربحت نو هیڅ ګټه ونه کړه تجارتهم د دوی تجارت او د دوی سوداګرۍ ګټه ونه کړه وما كانوا مهتدين او نه دي دوی سمه لار موندونکي دوی هدایت موندونکي هم نه دي دا دوی سودا وکړه که نه دنیا یې واغستله ګمراهي واغسته هدایت یې پرېښودل الله فرمایي دا تجارت د دوی ګټه ونه کړي د دوی مثالونه الله بیانوي اخره کې یو دوه مثالونه د ضدي او عنادي خلکو هم او د متذبذب منافقانو هم یو مثال بیان فرمایي مثلهم حالت عجیبه د دوی مثال د دوی یعنی عجیب و غریب حالت د دې خلکو
كمثل الذي فشان دا اغي کس دے دا منافق عنادی و جدی مثال لے دا اغي کس فشان دے استوقد نارا چی بلے کو اور دا علف و سین و تی چی کل راشی دلتا مانا دا طلب رازی خودت دا زیادی دی اور پدے قرآن کریم کے بیشمارا حروف دیتے رازی چی من گوائیو دا حرف زائد دے دا من زائد دے دا با زائد دا علا زائد دے دی بانی دا نم زان پوگے چی بیا مشکل نرازی مونگا با اردو کی خبری کو پختو کی خبری کو دا مخی کتاب پروت دیکھنا نظوئے ما دا کتاب دے جملہ دیکھنا وکذا صرف دا کتاب نو خلق گوچ دا کتاب سر نامکمل جملہ دا نگوئے دری ٹکی دا کتاب دے دا چیتا عرب تا عربی خودل اردو خودل شروع کی عرب تا اردو ہے نبیان بہت سوئے یہ کتاب ہے اختو میں دا کتاب دے عربی کی بہت سوئے هذا کتاب او بس بکی آپ مغلوب تو نشتا بکی کرنا عربی کی دا غیر معنی دا کتاب دے عرب بتپوس کی کرنا چه هذا دا او کتاب دا سشے تارا دا ہے او دے سشے دے نو تب اور تو ہے کنا یا جی دا زائد دے نو زائد جو چاہ دے پار دے ستا دے پار دے زائد دا عربی دے پار زائد دے دیکھ پا عربی جب کی دی پتے دو ٹکو کارو کو اور اردو کی دری ٹکی کار کی دری نے کم کار دے کی بیا جملہ غیر مفید ہے پیدا نہ اور کی نو دا حقیقت کی اردو کے پختو کے زائد نہ دے اردو پختو کی جملہ دے بغیر دوسرا برابری کی نا وہ زائد پس کے دے عربی کے زائد دے نو عربی کے امکان کردا سے حرف راشی جواب عربی کی نہیں عربی آگا عبارت دا در حرف بغیر دا سر سٹکی کی نا غلط نہیں کچا ہوئے وہ زمون دا پار زائدی زمون دا پار سی زائدی نو زائد تفصیل کی تاثیر آگے مطلب اندارے دے ہو جنا عربی علماء ہم کرا کروائی دا پا معنی کی زائد دے دا صرف راغل ہے دا بل مقصد دا پار جملہ دا برابری کی دا ہے دا بغیر اور دا دے دا بغیر سارے اردو دا پختو جملہ دا سٹکی گی وہ پا عربی کی دا زائد دے دا پا مثالے دے دا تعلیف سین دے زائد دی زمون دا پارا معنی پا معنی دا اوقا دا بانے چی وور بلکو فلما اضاءت ما حوله نکر چی دی وور روخانکو اغا ما حول دا گیر چاپیر جس علاقہ و روخانکو ذهب اللہ نبوتر اللہ بنورهم اگر اراد دیو وترکهم او پریخو دل دیو فی ظلمات فتیروکی لا یبصرون چی حسب نویدی سمن کارن دی دیو بکمن چاڑاگان دی دیو عمیون راند دی دیو فهم لا یرجعون نو دیو نراگن سی حقتا دی مثال مطلب خلاصه داره دا اللہ یو بندہ اور بند کو دا اور نمراد رنائی بنکر دا دین رنا دا حق رنا او دا دین رنا پا وجہ باندے گیر چاپیر ہر سخ روخان شو یعنی حق بالکل واضح شو نو دت استرگی پٹکڑی دا نسبت خو اللہ تا شوئے دے او پٹکڑی خود استرگی دی دا حق نا خیفی جندلے دے استرگی پٹکڑی نو اللہ دا دیو نور صلب کو نو دیو پتیارہ کی لیے کس نہیں نو حق واضح کو دا واضح کے دو نفس دا ولید ورتخکارم شو گیم تی انکارو کسترگی دی پٹکڑے نسبت صرف اللہ تشو نو دیو اس کارنگی حق ناوری چاڑاگان دی حق نوائی راند دی حق نوینی نو دیو سترگی پٹکڑی وگونے بند کری دی او سترگی ہم پٹی کری دی جب ہم بند کری دا دا حق دا ویلو نا دا لیدو نا دا اوری دونا نو دیو اس حق نرا گردی نا واپس کی گی نا ذکر دیو علاجی خلق دے